بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. زه ناصر جمال پښتو ټي وي کې زه تاسو سره کلی یم. ناظرین، عوامي مسایل پروګرام کې زه راغلی یم ماشوګګر ته. دا وی سی ماشوګګر 1 ده. د دې چې کوم مسایل دي، د دې چې کوم محرومیان دي، د هغې په بابت سره نن زما د پروګرام میلمه چې کوم دی، د هغه به زه له غونډې پیله بیکګراونډ په دې بیانوم چې ډېر یو ښکلی بیکګراونډ دی. د دوی والد صاحب چې کوم دی، نو هغه د هغې نه زه لږ ډېر خبر یم. نو پیله به زه خپله چې دی د دې د والد صاحب د خدماتو باره کې ضرور خبره کوم چې والد صاحب یې د دې د علاقې دپاره یعنې ډېر زیات خدمات دي، لږ نه بېتحاشه خدمات دي، او ډېر په خپل انداز سره هغې د دې علاقې هغه د خدماتو هغه رخ چې کوم دی هغه بلکل بدل کړی دی، او ډېر په دروند انداز سره د دې چې څومره مسایل دي یعنې شپه ورځ یې یو ځای کړې ده، او هغه مسایل کې هغې منډه تړه کړې ده. اوس هغې فرضاً زما د پروګرام نن میلمه دی، د وی سی چیرمین دی د ماشوګګر 1 آصف خان صاحب. په کم عمرۍ کې دوی دا سیټ ګټلی دی، او دا د دې خلکو هغه زه به دا ووایم چې یاره دا د هغې هغه اعتماد و چې دومره کم عمرۍ کې چې دی نو آصف خان صاحب له دا بری ورکړی دی. راځي چې هغې سره ملاقات وکړو او د دې وی سی مکمل د محرومیانو باره کې معلومات یې نوالو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ټولو ناول ناصر جمال صاحب، ستاسو ډېره ډېره شکریه، ډېره مهرباني. ستاسو پښتو ټي وي چینل چې کوم دی، ستاسو ډېره مننه چې تاسو راغلي او موږ له هم ټایم راکړو. ډېره مننه جي. آصف خان صاحب، لږ غونډې زموږ ناظرین ته د خپل سیاسي بیکګراونډ باره کې لږ ووایئ چې سیاست ته څنګه راغلي. سیاست ته جي اصل کې زه راغلی یم 2010 نه. 2010 کې دا خان صاحب چې کوم هغه نظریه پیش کړې وه، هغې سره موږ اتفاق لرلی و. نو هغې نه وروسته موږ را روان وو. 2013 کې زموږ د دې یو ان ای او یو پی کې حلقې نه، ان ای نه ګلزار خان او پی کې نه شاه فرمان صاحب و د بډهبیر. نو هغې سره چې کوم دی موږ بیا پروګرام هغې لو کړو، هغې چې کوم دی جوینټ دواړه راوسته، او هغه ځای نه بیا موږ چې کوم دی خپل سیاسي ته سټارټ خو موږ د 2010 نه اخیستی و، خو هلته نه پکې ډېر انټرسټ واخیستو، ولې چې هیله موږ ووټ وغوښتو، ووټ مو هم وله ورکړو. نور چې کوم داسې فیملی ممبرز و داسې علاقه کې و که نه، موږ ورسره پوره د دې حمایت وکړو. هغه ځای نه 10 نه چې زموږ سټارټینګ دی ماشاءالله جي. پی ټي آی سره. الیکشن ته بیا تاسو څنګه ذهن جوړ شوي؟ الیکشن ته جي بس دې دوران کې چې کوم دی وخت تېرېدو، بس پارټۍ سره هم چې څه د وسو هغه لګیا وو، خپلې قربانۍ هم ورسره کولې. او زما زه د خپل کلي د مشرانو کشرانو ډېر شکرګزار یم. او همدا خلک راپاڅېده او ما ته ویل چې یاره ته به دې ځل الیکشن کې او د دې په ډاډګیرۍ د دې د الله عزت وکړي، د دې په ډاډګیرۍ او د دې په حوصله ځای باندې موږ را روان شو او بس الیکشن ته ودرېدو. نو الله دې د دې ډېر قدر او احترام وکړي چې موږ له ډېر عزت راکړو د الیکشن کې. بېشکه جي، دا غټه خبره ده. یو زور داسې وي چې یو 5-6 ځله اعتماد هغې ګټلي وي، هغې له ووټ ورکول او داسې منډیټ سره ګټل دا بېله خبرې، خو په پیله ځل ودرېدل داسې منډیټ سره ګټل دا واقعي تاسو سره د دې علاقې دا بالکل جي. ما خپل هم جي په دې شي باندې ډېر فوکس کړی چې ولې دې کې موږ سره داسې ډېر چې کوم کینډیډیټس وو که نه 2-3 ځل راغلي دي، او بل د هغې په دغه سره چې کوم دی زموږ عمر هم داسې و چې لږ کم و که نه جي. خو بهرحال د دې علاقې د خلکو د الله پاک عزت وکړي، دی په ما اعتماد ولرلو. بل جدي کې وړوکې غونډه کې یو دغه بله مودې نه مخکې چې د پارټۍ له طرف نه د وی سی زکات چیرمین منتخب شوم، او تقریبا د الیکشن 2.5 کاله مخکې. نو دا 2.5 کاله ما هغه د خپل د زکات چې کوم هغه د کلي ته داسې شایع کړه چې د خلکو پر اعتماد شو، دې اعتماد وکړو چې نه دا سړی په ټیک لار روان دی. نو زیات تر د کلي کې اعتماد په هغه شي باندې موږ جوړ کړو که نه، خلک هم مطمئن وو. خبره ده جي. آصف خان صاحب، که موږ ستاسو د وی سی د مسایلو خبره کوو، نو د روډونو سټرکچر دلته صورتحال څنګه فرشبندیان یو جی؟ زمونږ که د مسایلو باره کې تاسو تپوس وکړئ، دا زمونږ علاقه زمونږ دا کلی دا جي د مسایلو په باره کې ډېر لکه رستو پاتې دی. هغې کې څو وجوهات دي، خو زیاتره خو داسې ده چې جي دا اوس کم تیر حکومت په موږ باندې تیر شو، خو اسمبلی نه ختمه شوې جي. دې کې اصل کې حکومت جي د پی ټي آی و، الان کې زمونږ زه به دا یم چې د علاقې د خلکو نه څه داسې مسټیک وشو چې ایم پی را باندې رالو پکې د نیشنل پارټۍ نه جي. نو په هغه وجه باندې زمونږ علاقه ډېره وروسته پاتې شوه.
دویمه دا خبره ده ناصر موسازی و مونږ سره ایم ان ای و نو هغه هم جی لکه کو ګورې اوریجنل چې کوم ریل ورکران دي که نه هغه ټول رستو کړي وو هغه په یو داسې ترتیب سره کار کولو چې مثال که ته د شخصي سړی جوړېده غواړې خو ستا به کار کېږي که ته پارټۍ سره مخلص یې هغه دا شی نه دغه کولو ولې چې د هغه په ذهن کې یو فارموله وه د کال 1.5 کال نه مخکې نه چې د دې پارټۍ نه روانګي وه دې طرف ته به دی تلو جي لکه آصف خان صاحب ستاسو مقصد دا دی چې پی ټی آی که نظریاتي ورکر به هغه به د ده ورکر د ده سپورټ په نو د پارټۍ به نو هغه به رستو و جی او که فرض که د ده سپورټ شخصي خلک جي بس د هغه یو شخصي خپل نظام جوړ کړی و که ته به ورتلې د سره شخصیت سره به تا اتفاق کولو خو ستا به کار هم کېدو ستا به پوزیشن هم ټیک و هر څه به دې ټیک ټاک و او که نه ته نظریې سره وې نو د نظریې مخالفت د کولو چې هغه د نظریې د خلکو کار نه کېدو او جی ټیک جی نو د روډونو باندې څه داسې کار نه دی شوی نه جی بالکل هم نه دی شوی فرشبندیان هم نه دي شوي د 18 نه واله چې دا اوسه پورې کوم حکومت په مونږ تېر شو که نه جي دې کې خو مونږ ډېر شاته پاتې شو ولې ایم پی ای داسې ایم ان ای داسې نو چا نه هم غوښته کړې وه جي صحیح ده جي او صحیح ده د تعلیم په بابت سره راته ووایي آصف خان صاحب چې ستاسو د هلکانو د جنکو دواړو پرایمري میډل های سکول د دې صورتحال دلته څنګه زمونږ جی اصل کې تعلیمي لحاظ سره زمونږ دلته تقریبا زما په ویسي کې 3 سرکاري سکولونه دي جی یو پرایمري ګرلز دی یو پرایمري بوایز دی بل یو جی مونږ سره میډل دی هغې دپاره ما ډېر لکه کوشش وکړو لاړم درخواستونه ما جمع کړه مونږ ته جي چې کوم های سیکنډري دپاره چې کوم دی زمونږ د کلي چې کومې زنانه دي زمونږ خویندې دي هغه دې نه ځي یا بډابیرې ته ځي یا بډابیرې نه ماخوا ځي سیپن نه وړي داسې لرې ځي که نه دلته لنډ مونږ سره څه داسې خاص دغه نشته د دې دپاره بل که کوم پرایمري سکولونه مونږ سره دا دوه دي دې کې هم که جي که تاسو ګورئ د سولرایزیشن مسله شته دی جي د نور کنسټرکشن مسلې پکې شته دی جي هغې دپاره مونږ لګیا یو دغه کوو 2-3 ځل ما درخواست هم جمع کړو چې یاره دلته راشي سروې وشي که نه چې کم کمې پیسې چې موږ ته پوره شي بل که زه تاسو ته یم 2023 دا کمه صدي روانه ده جي زموږ په سکولونو کې اوس هم د استادانو کمې دی جي چېرته په پرایویټ تنخوا باندې راوستې لګولې چا څه کړي چا په دې طریقه زموږ پروګرام روان دی جي نو موږ ته اوس هم د استادانو کمې هم دی د زمانې ته وګوره جي سولرایزیشن نشته دی خو بجلي خو دغسې حل دی تاسو پته ده په ټول پاکستان کې که نه جي بالکل نو والله چې بس ناصر صاحب ډېر شاته پاتې یو تعلیمي لحاظ سره ٹھیک جی آصف خان صاحب تاسو وایي چې یاره کم ماشومان چې پرایمري نه پاس شي هغه بیا لرې ځي او جی بالکل په دې ګرانۍ کې حقیقت خبره ده چې داسې ګاډي کول او دا بالکل جی بالکل او په دې دغه سره ډېر خلک دلته نه چې پرایمري نه کم آوټ شي جي نو بس زیاتره چې کم دی پکې بیا تعلیم نه آوټ شي تعلیم نه اوټ شي بل دا مسایل هم ډېرې که نه چې بعضې نیم دلته خو د پښتو وطن دی چې ډېر خلک چې کم دی خپل ماشومان چې کم دی لرې پرېږدي نه نږدې سکول نشته مجبوراً به پرېږدي دا چې مونږ ته مسله عام چې مونږ نه بالکل شاته پاتې ده بالکل د صحت په بابت سره آصف خان صاحب چې ستاسو په علاقه کې څه ډسپنسري وغیره شته دی صحت په لحاظ سره جي که زه تاسو ته ووایم تاسو پوه چې دا خو سم مسایلستان دی جي صحت په لحاظ سره مونږ سره جي دلته کې بس پرایویټ داسې کلینیک دی چې ټایم سره ستا داسې کولی شي سر درد دی تبه ده دا وړې وړې خبرې حل کېدی شي که معامله داسې لکه مسله لکه ډیپ وي نو بیا به مونږ ځو جي یا به ټیکنیکل اسپتال ته ځو یا به د هغې نه خو الارچ اسپتال ته ځو بیل نو مونږ ته دلته دومره مسله ده جي ډسپلنسري مونږ سره نشته حالان کې هغې دپاره ما درخواستونه کړي دي چې مونږ ته یو ډسپلنسري ایشو شي حالان کې تر دې پورې چې یو ملګري هلته زه لاړم سوال یې وکړو چې یاره زه میلځی به زه خپل ورکم ځمکه به زه ورکم نه پې نه څه غواړو پیسې میله پیسې هم نه غواړم ډسپلنسري دې راته وکړي او هغه هم دغسې حل دی جي بس اوس خو حکومتونه هم هر سړی وایي اسمبلۍ نه ماته شي اسمبلۍ نه خو چاته ویلی هم نه شو صحیح خبره او جي بالکل هغې اسمبلیانې که ماتې هم نه وي نو نه کېده جي تاسو بیان کړل چې ایم ان اے صاحب داسې او ایم پی اے صاحب داسې بالکل جي صورت کې بیا د بجلۍ په بابت سره لکه لوډ شیډینګ څومره کېږي هغې ستاسو وي سي کې بجلۍ بابت سره جي داسې کار وشو نن تقریبا 1.5 کال مخکې مونږ ته دلته راله دا د وابډې مشران کېناسته چې یاره جي مونږ به ستاسو دا بجلي ټیک کړو او تاسو مونږ سره یو خبره ومنئ
خبره چې د هغې دا وه چې میټر یې ولګوئ موږ به تاسو ته بجلي تقریبا داسې 12 نه 18 غنټو کې چلو. موږ په هغې باندې د وابډې والا سره ټولو سره اتفاق وکړو. اصل کې چې دی کې اصل رول میډم شاندانه ګلزار خان د لور ده که نه چې ډېره قابله ده او د هغې نظریه هم ټیک وه چې زه به دا میټر یې ولګوم دا بجلي به دلته ټیک شي. او هغې نه موږ ته چې کوم دی هغه یو نیګیټیو کار وشو موږ سره د هغې میټر هم چې موږ ته ولګېدی. بجلی دی اوس وخت سره تاسو دلته ما سره ایثار شي خپله به صورتحال وګورئ. موږ ته په 24 غنټو کې 3 غنټې بجلی چلی او هغې کې هم جي پړک او پړک ځي او راځي. په دې نظام سره اوس موږ پرون تاسو د بجلی حوالې سره اوس خبره وکړو. موږ پرون لاړو خپل اس ډي او صاحب له ورولو هغه سره موږ خبره وکړه چې یاره جي زموږ دا بجلی دا ګوره ته صورتحال دی ته وګوره. هغه وویل چې یاره فاینلي خبره هغه موږ ته دا وکړه چې زه بې وس یم زما وس نه رسي. نو مونږ یو بل زمونږ ما سره جي 2 نمبر باندې زمونږ یو مشر دی سردار علم ماما ډېر زبردست سړی دی هم ما سره په موقع باندې. نو مونږ ووتو او مو هغه اخري دا فیصله وکړه چې زو کلې راټولو او بس دا میټرې به راغونډ کړو. دا غریب خلک به د دې بوج نه خو به خلاص کړو بس دا بیل خو به نه راځي دا به یوسو بس بجلی داړو را پرېږدي نه وي خو هسې هم نه بس بالکل د دا 11000 لینډ مونږ نه کټ کېږي دې حد ته ورسېدو بالکل. او هغه زه واپسې کېوم هم بس چې کلي ته انټر شوم نو شاندانې مونږ سره خبرې وکړې چې یاره شاندانه ګلزار مونږ سره خبرې وکړې چې یاره زه وابډه کېم او انشاءالله تاسو ته بجلی ټیک شي. او بهرحال هغې سره هم دوباره لا زمونږ خبرې نه دي شوي خو تقریبا هماغسې صورتحال د 2-3 غنټې چلي هغه هم پکې مسلې بالکل ټریپینګ کوي چې ټرانسفارمر وغیره خراب شي تاسو سره صوبایي حکومت مرسته کوي. ټرانسفارمر به زه تاسو ته ووایم جي دلته زمونږ یو 2 ټرانسفارمر زما د شاته کوڅه کې خرابې شوي دي. یو د شیخانو ګړی دی یو د مشکو توتانو دی جي او هغه لګاتار یو څو ځل داسې جوختې خرابې شوې نو ته په الله یقین وکړه یو نیمه میاشو شوه چې ادوانه پرتې دي او بس نور خلک بې وسه شوي دي نه یې جوړوي همدغه شانتې پرتې دي. نو دا صورتحال دی زمونږ او بل رانه بالکل ټیک ټاک ځي. اوس هم چې 2 ټرانسفارمر داسې پرتې دي. شناختي کارډونه شته دي تاسو سره که نه چېرته افغانیان خو نه یا انډیا والا یا یاره جي ما بل ورځ یو خپل مشر سره خبره کوله هغه باندې ما هغه خبره ورسره ډېره سیریس موډ کې وکړه. مې یاره جي تاسو لکه دا نقشه وګورئ چې د ماشو کلي د پاکستان په نقشه کې شته که نه هغه ډېر وخندل اول خو لکه دغه شو چې یاره دا دې څه وایي بیا ډېر وخندله. نو ما ورته ویل چې په موږ دا ټول دا دومره دغه دي دا مشکلات دي را باندې یو سړی د تپوس کولو نشته دی. بل زه به دلته خپل صلاحالدین صاحب زمونږ ایم پی دی هغه نه به هم لږه ګیله ولرم چې کم از کم ته خو د دې کلي که نه په کار خو تاله دا ده چې ته راشي مونږ سره کښېنې صحیح ده که زمونږ د پاټو یا سیاسي اختلافات دي نور عوامي خدمت خو به یو ځای کوو. که ته د هرې پارټۍ نه یا زه د هرې پارټۍ نه یم دا د دې خلکو په مونږ فرض دی تا لی موټ در کړی دی ما لی موټ را کړی دی. نو په دې 3-4 کاله کې چې مونږ سره اړو کېناستو ایم پي اے صاحب هغه نه مونږ دلته یو ګیله لرو چې تم د دې خورې بچې راغلی به وي کم از کم په دې خپل کلي به یې لږ نظر اچولی و. مثال دا بجلی شوه یا دا ټرانسفارمر جوړول کوزول خېجول دا خو په دې وس کې کروڑ نه وي یا نور کار نه فیته راوالي په خپله کټ کوي ځان سره ګاډي کې فیته او کینچر وړي په خپله فیتې کټ کوي خو لکه د خدمت چې وشي جی بالکل دغه مونږ لکه بار لکه د ډېرو خلکو په دغه باندې سوشل میډیا په طریقه باندې مونږ دا خبرې ورسولې خو جی بس نه پوهېږم چې دې کلي څه غلطي کړې ده جي. ناظرین ما دا شناختي کارډونه په دې یاد کړ چې دا چې کوم وي سي کې زه ناست یم دا د پېښور نه 200 کیلومتر نه ده دا 120 کیلومتر هم نه ده 60 هم نه ده 50 هم نه ده 30 هم نه ده 20 هم نه ده 10 هم نه ده بالکل دا 10 هم نه ده. دې نه پس چې دی نو بیا نږدې دلته کې رامداس به راځي او دغه به راځي هغې د پول نه هغه چې دی د هغې پاکستان جدا دی او د ماشوګګر چې دی د دې پاکستان جدا دی. دا مسایل چې دی دلته ډېر زیات مختلف دي. ګیس خو به کم از کم ښه ډېر راځي تاسو ګیس به زه تاسو ته یو خبر وکړم خو زه زما په خیال لکه چې تاسو به یې راسره ونه منئ. ګیس خو جي د 10 سال نه بالکل اړو مونږ ته راغلی نه دی. پلیننګ هم شته هر څه شته. بله غټه بدقسمتۍ خبره جي د ګیس چې کوم دا نوې پیپلاین مونږ نه داسې یو کوز لاړو د ریګي للمې سیټ ته څه د آرمي څه کالونې مالونې دپاره تللی دی
د هغې یو غټ سټیشن تاسو چې د دې ځای نه ځئ واپسې کې خیال وکړئ چې زمونږ په مین روډ باندې سړک سره دلته زما په کلي کې دننه جي زما ټولې ځمکې په تباه وبا کې د کلي زمونږ په دې کلي په دې ځمکو کې تللی دی جي یو پیپ د کرک نه راغلی دی جي زمونږ حقوق پې نشته دی مخکې هم تلینونه کنیکشن شوي دي هلته ډایرکټ تللی دی هغه ځای کې چې کومه کالونۍ جوړېږي د هغې هم وروره ښه ټیټ کار پرې روان دی دلته ماته جي سټیشن پرېښی دی خو ماته کنیکشن نشته جي او زوړ چې کوم کنیکشن دی 10 سال مخکې به چې پکې ګیس و اوس پکې نشته هغې کې جي اوبه ګرځي راګرځي چېرته مات شوي دي دننه ګند ګریل ورغلي دي اوبه ورغلي دي دغه نظام دی د ګیس جي او زه به تاسو ته جي که تاسو وایي زه به تاسو له اوس بلونه راوغواړم د ګیس بل نن هم مونږ جمع کوو نن 10 سال مخکې ختم دی بل یې جمع کوو سرکاري اوړه خو به کم از کم ډېر دي که نه سرکاري اوړه جي زما د کلي چې زه تاسو ته پاپولیشن وښیم نو 10,000 جي اوټس دی صرف رجسټر اوټ زما په وي سي کې 10,000 اوټ پسې جي بیا ماشومان واچوه داسې آی ډي پیز واچوه دغسې جي او د دې ټولو کې جي ما ته جي راځي 60 وړې توړې 60 وړې توړې 10 کیلو تاسو وایي جي دا زه چاته ورسم د 10,000 ووټ په دپاره 60 توړې راځي صرف 60 توړې راځي جي نو موږ چاته ورسو جي مطلب نه راځي به نه راځي جي 60 توړې به وایو په دې چې هغه 60 دپاره خو به دومره یو بل سره هغه دکې به یو بس انتظار به الان کې اولټه په جي ګلې مونږ ته جوړېږي صحیح ده جي 60 کسانو ته ملیون شي تقریبا چې 200 کسان راغلي نو الریډي 140 کسان مونږ ته ګلو کې جي نو په هغه داسې ښېګړه څه چې شته خلک پرانه خپه شي او جي د نکاسې صورتحال آصف خان صاحب نکاسې صورتحال برته داسې ویم چې جي نکاسې صورتحال خو الحمدلله زمونږ د کلي خلکه به زه وایم چې ښه دي چې خپله نکاسي برابره کړې ده داسې خوړ مخ ته غورځېدلې ده یو طرف ته یو بل لارې مارې ورکړي نکاسو لکه نه جي هغه صورتحال جي هلک ډېر چې کوم جوړ دی موږ خپله جوړ کړی دی او تېر ورځو چې کوم ډېر بارانونه شوي نو هغې حوالې سره هغې کې به جي موږ ګیله د WSSP نه وکړو WSSP والا چې موږ له په موقع باندې راځي نه دا دلته کې رانشي صفایي نه ونشي نو بیا چې کوم دی دا نالی موږ ته بندې شي نو تېر ورځې څو ورځې مخکې هغه بارانونه شوي تاسو به خیل کړي خوړونه مړونه هم پکې راغلي نو هغې کې بیا روډونو ته اوبه راوتې وې کورونو ته اوبه ننوتې وې داسې لږ صورتحال رانه خراب شوی جي نو WSSP والا نه به لږ دلته ګیله وکړم چې زه جي کله نه د VC چیرمین راغلی نو حالان کې کاغي راغلي هم دي ما نه تپوس نه دی کړی چې مونږ جي چېرته کار وکړو تا ته ضرورت چېرته دی راغلي دي بس خپل کار یې کړی دی او تللي دي کوم ځای کې ضرورت چې تاسو ته پته ده چې دلته ضرورت زیات دی هغه تپوس مپوس نه جي نه بس هلته یې کړی دی او تللي دي خپلې مرضۍ باندې بلکل او بس تللي دي د صفا اوبو دپاره ټیوبویلې وغیره شته دی ستاسو په VC یاره سر جي شته دی خو دا یو مسله ده چې بجلی نه وي نو اوبه چېرته خلکو ته رسېږي بالکل په 3 غنټو کې بس څه به ورسي او بل جي زمونږ لکه یو ټیوبویل دی که نه جي د هغې نه 4 واله دي نو خامخا چې یو وال ته چلی چې ډېر هم کم وچلی چې یو ګنټه خو حق دی چې وچلیږي نو جي 3 غنټې په 24 غنټو کې بجلی وي نو 4 واله په هغې څنګه وچلی سمه خبره ده د صفایي صورتحال ستاسو خو بس خو ما تاسو ته واضحه کړه چې زه WSSP نه ډېر ګیله منم دلته که د هغې ټیم راغلی هم دی مونږ سره رابطه نه ده شوې مونږ نه تپوس نه دی شوی چې کوم ځای کار وکړو الله دې ستاسو چیرمین صاحب او ستاسو د مشورګګر والو له غټه سینه ورکړي بلکل چې دومره مسایلو سره چې دی نو تاسو بیا هم د MNAs راشي MPs راشي او تاسو له وټونه ورکوئ صحیح جي آصف خان صاحب ته راته ووایي تاسو PTI سره تعلق دی جي خان صاحب تاسو 2010 سندګي خان صاحب پسې ګرځئ جي تاسو ګیس خورئ فرانکې دی ها جي بلکل جي د بیوروکراسي سره د پنګه اخیستې ده اسټابلیشمنټ سره ده اخیستې ده 13 پارټیانې د هغې سره د پنګه ده جي دی به وزیر اعظم څنګه جوړېږي سر جي تاسو ډېر قابل خلک یې ډېر قابل احترام یې تاسو ته به د دې خبرې پته وي په کوم ځای کې چې سچایي وي کوم سړی چې د اوس زمانه کې په حق وي په سچه وي نو دا لازم خبره ده چې د هغه مخالفت به هم ډېري د هغه دشمن به هم ډېري هغه باندې به خلک خټې هم ډېرې ولي خو لیکن انشاءالله هار نه مني خان صاحب او انشاءالله سره د دې ټولو طاقتونو د پاسم را روان وزیر اعظم انشاءالله خان صاحب دی
امید هم شته دی بالکل جی ډیر پورې امید یو جی 100% جی د کې شپې ورځې کې راتګ راغو اسلام آباد ته تلل راغو نو تیار یې ورته سر جی مونږ خو ځو دینه محکم هم ځان سره د وس مطابق شل 10 مرګري بوتلې دي هر داسې سخت کې مونږ خان صاحب لتلی یو او ان شاء الله آینده د پاره اوس خو لږ مثلا داسې شو چې هغه چرمینی رااله او کیسه نورم را باندې لکه سیوا شي د پاټۍ طرف نه ذمہواري سیوا شي نو ان شاء الله اوس به د دینم ډیر بوزو او خپټیم بوزو مخکې بوزو ان شاء الله صحیح ډیره مننه تاسو واسف خان صاحب چې تاسو زموږ پروګرام عوامي مسایل له ټیم ورکوي سر جی زه یو ځل بیا د خپل کلی د مشرانو کشرانو د خويندو میندو شکریا ادا کوم چې مونږ د سټیج تر رسولو زموږ حمایت وکړو دا غینه بعد چې تاسو د ټي وي چینل ډیره شکریا چې مال را لې او مالم ټیم راکو ډیره مننه جی والسلام ناظرین دا زموږ واسف خان صاحب چیرمن دی د مشوګګر تحصیل پشتخره پی ټی آی سره د دې تعلق دی په کوم عمره کې زه چې کله د یوت کورم په یو ښه دغه سره داسې نمایندګي کولو سره زما زړه خوشحاله شي چې زه وایم خاص کر چې تعلیم یې وي نو زه په دې خوشحاله شم چې یاره زه ایم پی ای که دې سبا انشاءالله الله رب العزت دې له ترقیانې ورکړي که دې لاړ شي نو دوی به د علاقې دپاره صحیح نمایندګي کولی شي دا ایم پی ای که تعلیم یافته په مونږ راشي کم از کم د صحیح او د غلط د دې شعور به دې ته وي او دوی به صحیح د دې قوم دپاره او د دې راروان نسل دپاره څه بهتري راولي اجازه غواړو ډېره مننه السلام علیکم